د مریخ پر سطحه 9 جالب تصویرونه چې ګمان کېږي ممکن په مریخ کې ژوندیو موجوداتو پخوا ژوند درلود. کله چې د شمسي نظام یوې مهمې سیارې مریخ ته کنټرولي ماشینونه ولیږل شول، مختلف تصویرونه چې د مریخ له سطحې ځمکې ته محابره کړل شول. په دغه تصویرونو کې ځینو داسې تصویرونه شته چې د ځمکې د مختلفو ژوندیو اجسامو سره ورته والی لري، او ځینې خلک داسې ګمان کوي چې ممکن ژوندي موجودات په مریخ کې یو وخت ژوند درلود. دا تصویر ممکن یو تصادف وي یا هم رښتیا، هغه قضاوت به تاسو لیدونکو ته پرېږدو. اما راځو په ګډه د دې تصویرونو د لیدلو څخه خوند اخلو. خو مخکې له هغه که تاسو زما چینل ته نوي راغلي وئ نو مهرباني وکړئ د لا زیاتو خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو د راتلونکي هر نوي ویډیو د لیدلو څخه بې برخې نشئ. نهم نمبر، دا تصویر په مریخ کې اخیستل شوی. پکې د یوه ښځې مجسمه ښکاري چې د یوې ډبرې په څوکه ولاړه ده. دا تصویر د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال د نورد فضایي ماشین په واسطه اخیستل شوی. د یوفولوژي د څېړونکو په اند دا مجسمه د نورو سیارو د فضایي موجوداتو ده چې د فضایي موجوداتو په واسطه جوړه شوي. اما د دې امکان هم وجود لري چې دا تیږه په طبیعي ډول همداسې جوړښت ولري او فقط د انسان ذهن یې د یوې مجسمې په بڼه ویني. اتم نمبر، ناسا د نورد څېړونکي ماشین پر مړ دا تصویر په 2014 میلادي کال کې د مریخ له سطحې اخیستی. د فضایي موجوداتو طرفداران او د یوفولوژي پوهان په دې اند دي چې دا نور فضایي موجوداتو د فعالیتونو یوه نمونه ده. اما ډاګ ایلسون د ناسا ادارې یو څېړونکی په دې باور لري چې دا نور فقط د نور د وړانګو یو انعکاس دی. اووم نمبر، دا عکس هم په 2014 میلادي کال د نورد څېړونکي ماشین پر مړ چې د مریخ په سطحه شتون لري اخیستل شوی. په تصویر کې یو فلزي مجسمه ښکاري. یو ځل بیا زیاتو خلکو دا نظر ورکړ چې ممکن دا د فضایي موجوداتو د فعالیت یو ډول وي چې په نورو سیارو کې شتون لري. اما ناسا یو ځل بیا دا ردوي او وایي چې دا فقط یوه لویه ډبره ده او د انسان فکر یې په دې ډول ویني. شپږم نمبر، په 1906 میلادي کال وایکینګ یو فضایي ماشین دا تصویر له مریخ له سطحې څخه واخیسته او ځمکې ته یې محابره کړ. دا عکس د خلکو لپاره ډیر جالب و ځکه د یو انسان د مخ په څیر شکل یې درلود. اما په 2001 میلادي کال کې یو بل تصویر د همدې ځای څخه واخیستل شو او واضحه شوه چې اصلا د یو انسان د شکل په څیر نه دی. پنځم نمبر، شاید تاسو اوریدلی وي چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې د مصر اهرامونه د فضایي موجوداتو لخوا جوړ شوي دي او کله چې ناسا دا عکس خپور کړ زیاترو خلکو ګمان وکړ چې د مصر اهرامونه 100% کې د فضایي موجوداتو لخوا جوړ شوي دي. اما وروسته ناسا اعلان وکړ دا فقط یو اتفاق دی او دا جسم فقط یو قطي ارتفاع لري. څلورم نمبر، کله چې دا تصویر ناسا خپور کړ ځینې خلکو فکر کوي چې ممکن د پخوانیو خدایانو د څیرو سره ورته والی لري چې په برتانیا کې قرار لري. اما ناسا د معمول په څیر انکار کوي او وایي چې د نور انعکاس او د تصویر د اخیستو زاویه د دې سبب شوي چې موږ دا تصویر په دې ډول ووینو. دریم نمبر، آیا د مریخ پر سطحه یو وخت ژوندي موجودات شتون درلود؟ ممکن موجود وو. کله چې دا عکس خپور شو زیاترو فکر کوي چې د تیږې دا ټوټه د یو کب د وجود شکل لري او ممکن په مریخ کې یو وخت ژوندي موجودات شتون درلود. اما ناسا یو ځل بیا انکار کوي او وایي چې مریخ په هیڅ ډول دومره اکسیجن نه درلود چې پکې ماهي په دومره اندازه لوی شي. دویم نمبر، کله چې دا تصویر خپور شو زیاترو خلکو فکر کاوه چې ممکن دا تصویر په برتانیا کې د سټون هنج په څیر جوړښت ولري او خلکو فکر کاوه چې د سټون هنج آبادي 100% کې د فضایي موجوداتو لخوا جوړ شوي دي. اما څېړونکي د تل په څیر دا خبره ردوي او طبیعي عوامل د تصویر د ښکاره کېدو لامل بولي.
او لومړی نمبر د مریخ له سطحې یو بل جالب تصویر دی. په دې تصویر کې لیدونکی جوړښت د یوې کاچوغې شکل لري. که څه هم د دې تصویر په اړه په لومړیو کې مختلف نظریات موجود وو، خو وروسته واضحه شوه چې دا جسم فقط د سطحې د مختلفوالي په اساس داسې پاتې شوی، ځکه لاندینیو برخو تخریب کړی او دا برخه چې د ډبرې نه جوړه شوې په خپل حال پاتې ده. اوس تاسې څه فکر کوئ؟ آیا دا تصویر ریښتوني کیدلی شي او که ناسا قصدن غواړي حقایق زموږ څخه پټ کړي، یا فقط زموږ فکر او لیدنه دا تصویر موږ ته په دې ډول ښکاره کوي؟ قضاوت یې پر تاسو.